که د مسلې دوه اړخه دي. یو اړخه دا دی د فقهای کرام ذکر شده حیله اسقاط او بل دا مروجه حیله اسقاط. فقهای کرامو علامه ابن ابی شمی صاحب اور فتاوی قاضی خان صاحب ولا اور همدارکس شانتا فتاوی والولجیه ولا مختلف مشهور فتاوی د احناف مستند اور مدلل فتاوی اگر ټول د حیله اسقاط د پورا جوازی هم ذکر کړی چې حیله اسقاط جایز دو، البته 22 شرطونه دي. 22 یعنی 22 شرطونه دی وته دغه ته چې هغه شرطونه موجود وي نو هغه حیله اسقاط جایز دو. بیا نه فرض دو، نه واجب دو، نه سنت دو، بس یو مستحب یا مباح کور دی د نزود حیثیت یا نشته. بیا هم چې کومه د فقهای کرامو ذکر شده حیله دو نو هغه 2 شرطونه دي، هغه ټول 2 شرطونه چې موجود وي نه حیله اسقاط جایز دو. خو بیا هم ورته ووایي چې نه فرض دو، نه واجب دو، نه سنت دو، د مستحب اور د مباح نه درجه لوړه نه دو. دویمه د حیله اسقاط مروجه دو چې په افغانستان کې یا په خیبر پختونخوا د پاکستان بعض علاقې کې مروج دو چې کومه طریقه رایج دو. دغه به د فقهای کرام ذکر شده حیله اسقاط نه دو، بس دا د خټې نه جوړه شوې دو چې په دې کې هغه 2 شرط کې د 1 شرط نه علاوه یو شرط هم موجود نه دی پکې او نه په هغه طریقه باندې حیله اسقاط کیږي چې کوم فقهای کرام ذکر کړی دی. نو بنان مروجه حیله اسقاط چې کومه دو دا ثابته نه دو، مستنده نه دو، دا نشته. او چې کومه فقهای کرام طریقه دو، فقهای کرام په کتابه کې لیکلي دو، دا په هغه باندې هیڅ هم عمل نه کو، هغه جایز دو او هغه سندم لري، لوی سندم دغه د فقهای کرامو په هغه باندې اجماع دو. نو ان شاء الله په مسله پوه شوي وي. یو حیله اسقاط هغه دو چې فقهای کرام ذکر کړی دو، جایز دو، ثابت دو، صحیح دو. دویمه هغه دو چې نن سبا میدو سه په بعض علاقې کې مروج دو چې بده کې هغه د فقهای کرام شرطونه نه دي موجود چې فقهای کرام ذکر کړی دي، نه د په خاطر باندې دغه په شریعت کې څه وجود نه لري چې کوم مروجه حیله اسقاط.